خوږو دوستانو هیله لرم چې تاسو به راته روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. قدرمنو دوستانو د ډېرو ملګرو په غوښتنو سره مې تاسو لپاره نن یوه ویډیو چمتو کړې ده. دوستانو ډېرو ملګرو دغه غوښتنه کوله، په واټساپ کې میسیجونه کړي، ویلې موږ ته هغه طریقه راوښایه چې موږ څنګه کولی شو خپله د فیسبوک آی ډي چې دی هغه ډیلیټ کړو. نو دوستانو دغه ډېره اسانه طریقه ده، په ډېرې اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې خپله د فیسبوک آی ډي چې کومه دی دوستانو هغه له منځه یوسئ او ختمه یې کړئ. نو دوستانو د ویډیو شروع د مخکې که تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو دوستانو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل ایکن نښان هم ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو پر وخته تاسو در ورسیږي. نو دوستانو ویډیو هم در سره لایک کړئ او له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. خو دوستانو راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. د دې لپاره دوستانو تاسو په موبایل کې یو فیسبوک آی ډي راخلاصه کړئ، هغه آی ډي چې تاسو ختموئ. کله چې دوستانو هغه فیسبوک آی ډي راخلاصه کوئ، بیا به راشئ په د پورته کونج کې د کوم دغه نشان چې وینئ په دغه باندې دوستانو تاسو کلیک واخلئ او دوستانو دلته لاندې کې راشئ دغه سیټینګ باندې ته دوستانو تاسو پکې راشئ. دوستانو بیا به تاسو راشئ دلته پرسونل اینډ اکاونټ انفارمیشن په دغه لومړي اپشن باندې تاسو کلیک ورته واخلئ او دوستانو بیا به راشئ په دغه لاندې برخه کې دغه کوم دریم اپشن چې ښکاري اکاونټ، په دغه اکاونټ باندې تاسو کلیک واخلئ او دلته دوستانو راشئ په دغه ډیکټیویټیشن باندې تاسو کلیک ورته واخلئ. کله چې دوستانو په دغه باندې کلیک واخیسته را به شئ ډیلیټ اکاونټ باندې تاسو دوستانو کلیک واخلئ. کله چې په د ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک واخیستو بیا به راشئ د لاندې کنټینیوز برخه کومه وینئ دغه اپشن باندې تاسو کلیک ورته واخلئ. دغه ځای کې دوستانو تاسو نه پوښتنه کوي وایي تاسو دغه فیسبوک اکاونټ ولې ډیلیټوئ دوستانو. نو تاسو کولی شئ چې مختلفې کټګورۍ ورته انتخاب کړئ. دلته تاسو وایي چې دا تاسو که دا انتخاب کړئ مای اکاونټ واز هیکډ، یعنې زما اکاونټ چې دی خراب شوی دی او دلته دوستانو تاسو کولی شئ دغه لاندې هم ورته انتخاب کړئ، ورته ووایئ چې زه نه غواړم چې دغه اکاونټ استعمال کوم. دوستانو که دغه دویم اپشن تاسو ورته انتخاب کړئ دا په دې معنی دی چې زه په فیسبوک کې یعنې خوندیتوب نه احساسوم که نه دوستانو. نو دغه د لاندې دغه دریم اپشن او دغه چې د دوستانو یعنې دغه اپشن هم تاسو انتخابولی شئ، خو زه هم راځم دوستانو همدغه دریم اپشن انتخابوم، ورته وایم چې زه په فیسبوک کې خوندیتوب نه لرم. کله چې دوستانو دغه اپشن تاسو کلیک کړئ نو دا د تاسو اکاونټ دی هغه باید لاک شوی نه وي. نو او تاسو به دلته دوستانو راشئ په دغه لاندې برخه کې چې کنټینیوز ټو اکاونټ ډیلیټینګ دغه اپشن به تاسو دوستانو کلیک کړئ. کله چې دغه ډیلیټ کړئ دوستانو تاسو بیا دلته راشئ دغه لاندې برخه کې به دغه ډیلیټ اکاونټ کلیک کړئ او کله چې ډیلیټ اکاونټ کلیک کړئ دلته تاسو راشئ پاسورډ ورکړئ. زه ورته پاسورډ ورکوم. دوستانو کله چې په دغه ځای کې پاسورډ ورکړئ بیا به راشئ په دغه کنټینیوز برخه باندې تاسو کلیک واخلئ. کله چې دوستانو په دغه کنټینیوز برخه باندې کلیک واخلئ چې تاسو اکاونټ چې دی هغه به ډیلیټ شي، خو زه اوس نه غواړم چې دغه اکاونټ ډیلیټ کړم ځکه چې دغه زما فیسبوک آی ډي دی نو دغه زه نه غواړم چې اوس ډیلیټ کړم. نو په همدغه برخه باندې چې تاسو کله دوستانو کلیک واخلئ نو د تاسو اکاونټ چې دی هغه به ډیلیټ شي. تاسو دغه اکاونټ بیا ماره خلاصوئ نو شاید دغه اکاونټ یا په اتومات ډول ډیلیټ شي او یا په 4 ساعتونو کې یا په 48 یعنې حتما په 15 ورځو کې دغه اکاونټ بهي له منځه ځي او د فیسبوک څخه هم وځي. نو دوستانو دغه ډېره خوندوره او اسانه طریقه په دغه اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې خپل د فیسبوک آی ډي چې دی هغه د ټول عمر لپاره له منځه یوسئ او ختمه کړئ. نو دوستانو که ویډیو مو ښه وي نو ویډیو درسره لایک کړئ او له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کول دوستانو هیر نه کړئ. هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو هم در سره لایک کړئ. تر بل ویډیو به چې زه راځم د الله په امان.